بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن زه تاسو ته راغلمه په دې سکرین باندې او ما ستاسو دپاره په دې نن کلاس کې د انګلیش ډیر زبردست داسې سنټنسز راوړي دي چې استعمال یې ډیر زیات عام دی. غواړم چې نن په دې کلاس کې له تاسو سره دغه سنټنسز شریک کړم. یقین وکئ چې ډیر ګران کار دی. د اباسین یوسفزۍ یو شعر مې رایاد شي چې ژوند ته د کوهکن په سترګه ګورم، څه زړه چاودی کار دی خو بس خوښ مې دی. ډیر ګران کار دی خو بس ستاسو مینه ده، ستاسو لایکونه، ستاسو کمنټونه دي. همدغه وجه ده چې دا ګران کار کوم ستاسو دپاره او زه له تاسو نه پوره امید کوم چې تاسو به د دې د زده کولو ښه پوره کوشش کوئ. زما د دې محنت نه، زما د دې خوارۍ نه به تاسو ښه پوره فایده اخلئ. زه به د خپل کلاس طرف ته د کلاس د شروع کېدو نه اول مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو بیا تاسو هم د کلاس شروع وکئ. په دې نن کلاس کې ما سره چې کوم سنټنسز دي په هغې کې اولنی سنټنس چې کوم دی ډیر زیات عام دی. تاسو به یوه خبره ډیره وینئ، اکثر دا په اردو کې وي چې اندر آنا منع ہے. نو دا موږ په پښتو کې څنګه ویلی شو؟ یعنی دننه راتلل منی دي. تاسو چېرته د چا آفس دفتر ته لاړ شئ که نه، یا داسې مخصوص ځای ته لاړ شئ، نو هلته یې اکثر لیکلی وي چې اندر آنا منع ہے. نو که تاسو داسې وایئ، یعنی د دې مطلب په پښتو کې داسې شه چې دننه راتلل منع دي. دا تاسو انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کولی شئ؟ او نن سبا دا په انګلیش کې هم ډیر عام شوی دی. خلقو په انګلیش کې لیکلی دي چې نو ایډمیشن وداوټ پرمیشن. نو ایډمیشن وداوټ پرمیشن یعنی بغیر د اجازت نه دننه راتلل منع دي. بیا زو د مخکې سنټنسز طرف ته. مخکې چې موږ سره کوم سنټنس دی هغه ما په خپلو سترګو سره ولیدو، یعنی هغه دا کار کوو، هغه ما په خپلو سترګو سره ولیدو. I saw it with my own eyes. تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ I saw it with my own eyes، یعنی هغه ما په خپلو سترګو سره ولیدو چې داسې کار یې کوو. زما دپاره لږې اوبه، یعنی زما دپاره څه اوبه تودې کا. زما دپاره اوبه ګرمې کا چې زه په هغې باندې ویښته ووینځم ولامبمه. که تاسو داسې وایئ چې زما دپاره اوبه تودې کا. Please heat some water for me. Please heat some water for me. زما دپاره لږې اوبه تودې که. داسې موږ په پښتو کې وایو که نه. ته همیشه زما نه یو قدم مخکې، یعنی په هر کار کې ته همیشه زما نه یو قدم مخکې. که تاسو داسې وایئ نو دا په انګلیش کې تاسو څنګه ویلی شئ؟ You are always one step ahead of me. You are always one step ahead of me. یعنی ته همیشه، ته همداسې زما نه یو قدم مخکې، یعنی په هر کار کې زما نه یو قدم مخکې. ګورئ داسې مونږ په انګلیش کې یوه جمله ډیره زیاته لیکو. I wish him a speedy recovery. I wish him a speedy recovery. د دې معنی څه داسې ده چې الله دې، یعنی زما ارمان دی چې هغه دې زر ښه شي. زما ارمان دی یا زه غواړم چې هغه دې زر ښه شي. I wish him a speedy recovery. او که تاسو بیا د فیمیل خبره کوئ نو داسې ویلی شئ I wish her a speedy recovery. I wish her a speedy recovery. یعنی الله دې هغه زر ښه کړي، یا زه ارمان کوم، زه غواړم چې هغه زر ښه شي. او دا بل یو سنټنس چې کوم دی دا زنانه ډیر زیات استعمالوي. یعنی زه کپړې راغونډوم. کله چې کپړې راغونډوي که نه قد په قد کوي، نو دغه په انګلیش کې تاسو څنګه ویلی شئ؟
I am folding the clothes. راغونډولو ته وایي یعنی قد په قد کولو ته وایي folding. I am folding the clothes یعنی زه کپړې راغونډوم. او تاسو وګورئ یو کمنټ ما ته راغلی او ما یوه جمله استعمال کړې وه د انګلیش یو فریز ټچ وډ. د ټچ وډ مطلب دی دا د انګلیش یو فریز دی د نظره مشي. که تاسو په پښتو په انګلیش کې چاته وایئ چې د نظره مشي نو په انګلیش کې د دې فریز دی ټچ وډ. د دې دا مطلب نه دی هغه څه لیکلي و چې وډ خو لرګي ته وایي نو د دې هرګز دا مطلب نه دی. دا یو د انګلیش فریز دی او د دې مطلب دی د نظره مشي. ټچ وډ د نظره مشي. That's enough. د that's enough مطلب دی دا کافی دی. That's enough دا کافی دی یعنی زما د پاره دا کافی دی دا پوره دی. نو که تاسو داسې وایئ په انګلیش کې ویلی شئ that's enough. یار ستا ما سره څه دشمني ده. مونږ داسې وایو که نه چې ستا ما سره څه دشمني ده. What enmity do you have with me? What enmity do you have with me? ستا ما سره څه دشمني ده. یار تا سره زما هیڅ دشمني نشته. تا سره زما هیڅ دشمني نشته. I don't have any enmity with you. enmity وایي دشمنی ته. I don't have any enmity with you. تا سره زما هیڅ دشمني نشته دی. تا ته ما ډیر ځلې ویلي. مونږ وایو که نه تا ته ما څو ځلې ویلي تا ته ما ډیر ځلې ویلي چې دغه ځای ته مه ځه دا کار مه کوه. I have told you many times. I have told you many times یعنی تا ته ما څو ځلې ویلي چې دغه ځای ته مه ځه. یعنی داسې خو پکې نشته چې دغه ځای ته مه ځه خو تا ته ما څو ځلې ویلي. د دې داسې مطلب شو I have told you many times. خاجي مونځ کله هم مه پرېږده. موږ مسلمانان یو او دا خبره کول زموږ دپاره ډیر اخم دی چې په انګلیش کې زده کو. مونځ کله هم مه پرېږده. Never miss the prayer. Never miss the prayer. مونځ کله هم مه پرېږده. دروغ کله هم مه وایه. یعنی هر کله رښتیا وایه دروغ مه وایه. Never tell a lie. Never tell a lie. دروغ هیڅ کله مه وایه. ما ته دا خپل مخ بیا ونه ښایي. مونږ داسې وایو که نه چې دا مخ دې راته بیا ونه ښایي. Don't show me your face again. Don't show your face. Don't show me your face again. یعنی خپل مخ دې راته بیا ونه ښایي. داسې ګورئ مونږه یوه بله خبره ډیره کوو که نه مونږ وایو ته ولې ما نه اورې. یعنی ته ولې نه اورې زه تا ته خبرې کوم خو ته اورې نه. Why don't you listen? Why don't you listen? ته اورې ولې نه. Why don't you listen? ته اورې ولې نه. ګورئ بل چې مونږ وایو که نه مونږ وایو که نه یار نن سبا څه روان دي. نو که تاسو داسې په انګلیش کې وایئ What's up these days? What's up these days? نن سبا څه روان دي یعنی څه حال احوال دی څه روان دي. او یا دا تاسو داسې هم ویلی شئ What's going on these days? What's going on these days? یعنی نن سبا څه روان دي. دا پخپله وکه یعنی دا کار پخپله وکه. Do it yourself. Yourself پخپله. Do it yourself. دا پخپله وکه. یار ته ما څنګه پیژنې. مونږ وایو که نه یار ته ما د کومې طرفې پیژنې ته ما څنګه پیژنې. How do you know me? How do you know me? ته ما څنګه پیژنې یعنی ته ما له کومې طرفې پیژنې چېرته دې لیدلی یم. How do you know me? ته ما څنګه پیژنې. او بل تاسو ته زه یو داسې سنټنس ښایم. ګورئ کله کله مونږ ته یو کار سخت شي او نه کیږي او هغه کار مونږ وکړو
بیا مونږ وایو چې دا کار نه کېدو خو اخر هم وشو نو که تاسو داسې وایئ نو په انګلیش کې داسې ویلی شئ finally it's done. اخر هم وشو، یعنی دا کار د کېدو والا نه و، کېدو نه، خو اخر هم وشو. finally it's done. اخر هم وشو. هغه تا ته څه ویلي؟ What did he say to you? هغه تا ته څه ویلي؟ What did he say to you? هغه تا ته څه ویلي دي چې ورشه دته یې ووایه. What did he say to you? هغه تا ته څه ویلي؟ یار بازار نن سبا ډیر سوړ دی. مونږ وایو که نه چې نن سبا خو بازار ډیر سوړ دی، ډیر پیکه دی. نو که تاسو داسې په انګلیش کې وایئ Market is dull these days. Market is dull these days. ډل وایي پیکه ته، سوړ ته، یعنی بازار نن سبا ډیر سوړ دی. زه هلته کې یو ځلې تللی وم، یعنی زه پېښور ته یو ځلې تللی وم. I went there once. I went there once. زه هلته کې یو ځلې تللی وم. یار دا کور د چا دی؟ داسې تپوس مونږ کوو که نه چې یار دا کور د چا دی؟ Whose is that house? Whose is that house? دا کور د چا دی؟ ما هغه خرڅ کړي دي څه چې مې کولی شو. داسې هم مونږ ډېر وایو بس ما چې څه کولی شو هغه خرڅ ما کړي دي. I did everything that I could. څه چې ما کولی شو ما هغه خرڅ کړي دي، یعنی څه چې زمانه کېدل او کولی مې شو ما هغه کړي دي. I did everything that I could. ما هغه خرڅ کړي دي څه چې مې کولی شو. ګورئ مونږ کله کله په غوسه کې وایو که نه، مونږ وایو دلته کې بیا رانشي. Never come back here. Never come back here. دلته کې بیا رانشي. یا داسې مونږ وایو چې زه د دې ځایه. Get out of here. Get out of here. زه د دې ځایه، یعنی د دې ځایه لاړ شه. Get out of here. زه د دې ځایه. زه د ډېر وخت نه انتظار کوم. داسې هم مونږ وایو چې یار زه خو ستا د ډېر وخت نه انتظار کوم. که تاسو چرې داسې وایئ چې زه د ډېر وخت نه انتظار کوم، نو دا په انګلیش کې تاسو داسې ویلی شئ I have been waiting for a long time. I have been waiting for a long time. زه د ډېر وخت نه انتظار کوم. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې کلاس مونږ پای ته ورسوو، او که ژوند وي راځم به د یو بل نوي کلاس سره. تاسو مې هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته. د لوی الله په امان.